طالبانو کله چې امریکایان د افغانستان نه ووتل کابل کې 2 جمعې پورې ول کنه د کابل حال د نور افغانستان غوندې نه و چاته معلوماتو د کابل دلته بل حال یو مسول راته ویلي مشر او د جنوب نو هغه راته ویلي وایي زه امریکایانو یو ورځ خبر راولېږي چې دوی لا تر اوسه دلته ول د کابل حالت بیخي اضطراري و طالبان وی هغه راته ویلي یو بل مشر راته ویلي امریکایانو غوښتنه وکړه چې یو مشر میدان ته راولېږي موږ خبرې ورسره کوو وی چې زه ورغلم نو چې ما سره څومره ملګري دا انفورونه ورسره ول دا باندې سخت طبیعت خراب و چې دا موږ نه پاتې سوي دوی په لاس موږ هم نوي راخیستي امریکایانو طالبانو په اسانه اراده نه ولې دوی داسې اراده نه ولې چې سم دي وځي بیا هم یوه اډه کې ځان پرېښوده وی ما نه پوښتنه وکړله چې دا کوم ټانګونه چې د میدان نه چارپیر ولاړ دي طالبان پې دي دا نو څه شی شروع کړي دي وی ما ورته ویلي چې دا ټول هغه استشهادیان دي چې دا دومره وخت انتظار ول نوبت نه ده ورته رسېدلی بیخي اوس لیوني دي وایي مشرانو ته چې موږ ته اجازه راکوي او اوس مشران داسې ورته وایي چې موږ دلته عهد کړی دی د عهد په بنا باندې نو که له عهد نه یوه دقه هم تاسې واړوئ بیخي داسې دي که نه لیوني سوي دي ډېر هغه خو یې په میدان راننوځي داسې حال به شروع کړي نو ده ویلي چې امریکایانو داسې اراده وکړه چې دې میدان کې پاتې سي ویلې کېدای شي طالبان نرمي راسره وکړي نو هغه وي چې دا مې ورته وویلې نو همداسې سړی په کار وي که نه طالبانو باید سړی هر چي شي ته متوجي وي نو داسې ورخطا سول طالبانو وي دې خبرې بیا ځتې خو دوی مشورې کولې معلوماتونه یې دې من کول چې ته ودرېږې نرم سوي کېدای شي یوه اډه راکړي دوی خو دلته دا چېرې پرېښوده چې دې کې دوی اډه نه وي الحمدلله